تازه خبر پاکستان وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ډیورند پر کرښه اغزن تار لرې کړي. سلام، وخت په خیر، ستړي مه شئ. که زموږ له چینل سره تازه یوځای شوي یاست هیله د چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر اخره وګورئ. د پاکستان د پوځ ویان په خبري غونډه کې اخطار ورکړی چې اغزن تار یې د قربانۍ په ورکړې سره لګولی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې دغه تار لرې کړي. خو افغانان په ډیورند تیر شوي اغزن تار غیر قانوني بلي او وایي چې یو ورځ به یې حتمي لرې کوي. د ډیورند کرښه هغه ناحل شوې او لنجمنه کرښه ده چې ډیری وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخوډب راپورونه پرې ورکول کیږي. د ډیورند کرښې موضوع یو وار بیا د طالبانو د واک ته د رسیدو سره هغه وخت د رسنیو د سر په ټکو واوښته چې پاکستانیانو یو وار بیا د اغزن تار په لګولو لاس پورې کړ. وروستیو بدلونونو ته په کتو اوس د طالبانو او پاکستانیانو نظر د دې موضوع په سر جنجالي دی. پاکستان تر اوسه د ډیورند کرښې په اوږدو کې 94 سلنه اغزن تار لګولی خو طالبان د دې کار مخالفت کوي. بل خوا پرته له دې چې پاکستان د تېرې ورځې د برید سپیناوی وکړي خپل لومړی غبرګون کې له طالبانو وغوښتل چې د ډیورند کرښې اړوند امنیت خوندي کړي. د طالبانو دفاع وزارت بیا پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که بیا دا ډول کړنې تکرار شي نو ځواب به یې سخت وي. درنو لیدونکو، تاسو هم خپل نظرونه په کمنټ کې شریک کړئ. له عملتیا مو مننه.